په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو چې یو کامیاب کس او د ناکامه کس په دواړو په زندګۍ کې څه فرق دی، ولې یو انسان ناکامه دی او یو انسان کامیاب دی. قسمت دی او نه ذهانت دی. آخر داسې څه یو شی دی چې هغه موږ په زندګۍ کې راولو او د هغې سره موږ بالکل کامیابي وپېژنو، په کامیابه لاره روان شو. هغه ډسپلاین دی. ډسپلاین چې ستا په زندګۍ کې وي، تا ته به سکسس میلاویږي او تا ته هر هغه خواب به تا ته حقیقت کېږي چې کوم ته غواړې. تاسو ته هم وویل که نه چې ډسپلاین د دې مطلب سختي نه ده، بلکې د دې مطلب دا دی چې ځان سره واده کول دي او هغه کار نه کول دي چې کوم تا ته زړه وایي چې یاره دا کار به نن کوې، د زړه نه منل دي، خپل سکسس طرف ته ځان فوکس کول دي او هغه طرف ته تلل دي. مثال کے طور پر تا ته زړه ووایي چې یاره وده شه دا کار پرېږده او ته بیا هم هغه کار پرېږدې او هغه کار وکړې، اینډ ته ورسېږې. د دې مطلب دا دی چې ته یو قسم له ته سکسس طرف ته روان شولې، ډسپلاین تا خپل کړل. دې ته ډسپلاین وایي. ډسپلاین هغه پل دی چې دا تاسو دې ته هغه پل وایي چې دا تاسو بالکل محسوسولی نه شئ، لیکن د دې نتیجه به تاسو ته ډېره ښه میلاویږي. انسان دا دی چې تاسو په یو مثال کې طور پر یو لاره باندې روان یو، د هغه منزل تاسو ته اړو پته نه وي چې په کومه لار د کوم منزل ته روان یم، او تاسو ته بالکل د دې اړو پته نه وي، تاسو په زندګۍ کې دا نه وي، تاسو ته به بالکل د هېڅ یو کار ته کې او تا ته د هغې د نتیجې پته هم نه وي چې دا کار کومه د دې مطلب څه دی او دا زه څه دپاره کومه. ډسپلاین داسې ده لکه چې دا چې ستا په زندګۍ کې نه وي، ستا زندګي داسې ده چې لکه بغیر نقشې ته زندګي تېروې. دې ته دا د ډسپلاین نقصان دی. بیا تاسو وایئ چې یاره دا شی زما قسمت کې نشته، دا زما دغه کې نشته. تاسو ډسپلین په خپل زندګۍ کې راولئ چې تاسو ته پته ولګي چې یاره واقعي زموږ په زندګۍ کې زموږ په قسمت کې زموږ په هر څه زموږ ته سکسس میلاویږي یا نه میلاویږي. بیا تاسو ووایئ، تاسو هر وخت سر لمټک ورکړئ او وایئ چې یاره موږ ته کامیابي نه میلاویږي. کامیابي به ولې نه میلاویږي؟ تاسو په زندګۍ کې خپل ډسپلین خپل کوئ او په دې باندې بالکل ځان مطمئن کړئ، ځان سره واده وکړئ چې نن نفس نه به زه هغه کارونه چې کوم بغیر ضرورته کارونه دي هغه به زه نه کوم، چې کوم د ضرورت کارونه دي دا ځان سره واده وکړئ چې د 6 میاشتې پس به موږ نن دې ځای کې یو او 6 میاشتې پس به زه ځان کوم ځای کې معلوموم چې زه محنت وکړم، ډسپلین په خپله زندګۍ کې راولم او اسان کړم چې په کومه لار زه روان یم چې د هغه منزل ما ته پته وي، د هغې نتیجې ما ته پته وي. نو تاسو ته به بالکل د واضحه د ډسپلین پته ولګي چې یاره زه نن دې مثال دلته کې یم او 6 میاشتې پس به زه کوم ځای کې یم. د دې منزل تاسو ته پته معلومول پکار دي چې نتیجې تا ته پته وي او د منزل تا ته مخکې نه پته وي چې یاره ما ته سکسس میلاویږي، لیکن د دې تا ته مخکې نه د غونډه نقشه تا ته پکار ده. اوس به دا موږ راولو ځان کې څنګه؟ موږ به د دې دپاره یو نقشه به ځان سره جوړه کړو چې په هغه نقشه کې به ته د خپل خوب ټایم ولیکې، د پاسېدو ټایم به ولیکې، د کار ټایم به ولیکې، د جیم ټایم به بیا ولیکې، د خپل هر هغه کار چې ته په زندګۍ کې کوې او پته پوه یې چې یاره دا ما ته جسمانی طور پر هم پیدا راکوي او روحاني طور پر هم پیدا راکوي او د یو منزل طرف ته هم ما بوتلی شي. نه هغه به ته ځان ته یو ټایم ټیبل جوړ کړو، د هغه ټایم ټیبل مطابق به ته چلېږي، دا په هغې په وجه به تا کې ډسپلین راځي. کله چې ته د ډسپلین په طریقه باندې ټایم ټیبل ځان ته جوړ کړې، تا ته به پته ولګي چې کوم هغه وعدې چې تا ځان سره کړي دي او کوم هغه شرطونه چې تا ځان سره ایښي دي، تا ځان ته منزل طرف ته تا ځان ته کوم په ټایم ټیبل په حساب سره تا ځان ته کوم وعدې وکړې، کوم دروغ ځان ته نه وایې، بل ته د دروغو دغه نه ورکوي، هغې به ته د کامیابۍ سکسس طرف ته به روان شي او د دې باندې به بالکل فوکس ته ستا پرېوځي. او دا ځان سره د نن نه پس نه واده وکړې چې زه به په ډسپلین باندې چلېږم او د ډسپلین باندې به زندګي تېروم او ځان ته به هغه کارونه مخې ته کوم چې کم کارونه ما ته کامیابي راکوي، کم کارونه زه په هغې باندې چلېدی شم او زه ما سکسس طرف ته رسوي او ما ته منزل بالکل نتیجه راته راکوي. هغه کارونه موږ له کول پکار دي بالکل د هغه نقشې مطابق. او امید درم به کومه چې MD پاک فکر په دې چینل کې به ویډیو پسند راغلی وي، نو تاسو دا ویډیو لایک هم کړئ، چینل مې سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او د راتلو پورې الله حافظ.